د سپوږمۍ تر کلي. سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو سلامونه. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاست. دوستانو په دې خپرونه کې تاسو سره د مینې او جګړې ناول 12مه برخه شریکوم. تر پای شیبو راسره اوسئ. لاره نه وه. څوک چې پوهېدل د لومړیو جګړو وروسته یې ځانونه ویستل، ډېرو خیله سرونه ویستل او نور ټول شیان یې په ځای پرېښودل. شمروزه په ملک په غوسه وه. د ګذر وکیل خبره نه به منلې چې ورته ویلي وو دا خلک زه پیژنم، په دې اوربند یې مه غولېږه، دا هر یو بل جنګ ته ځان جوړوي. شمروزې په هغې ورځ د خپل ورور ملک خبره هم اورېدلې وه چې د وکیل په ځواب کې ویلې وه دا د تاسې خبرې دي، که خدای کول وروسته له دې به یو ټک هم وانه ورئ. هر څه چې و تیر سول، خو د خبره دا ځل هم دروغ ختلې وه. جګړه پیل سوې وه. دا وار د هغو تنظیمونو ترمنځ جګړه وه چې په تېرو جګړو کې سره ملګري وو. په تېره جګړه کې دښمنو ډلو اوس یو بل ته لاس ورکړی وو او د خپلو پخوانیو انډیوالانو په ضد یې سنګرونه نیولي ول. ملک او هېواد د کوچنۍ تاکاوۍ پخوانۍ دروازه بنده کړه او د دربچې په ځای یې چې د دهلیز دروازې ته نږدې وه کوچنۍ دروازه جوړه کړه. دوی ټوله اته کسه ول. په کوچنۍ تاکاوۍ کې نه یوازې کښېناستلی سوی بلکې د شپې خوب یې هم پکښې کولی سوی. خو پرون سهار وختي چې جګړه لږ ارامه وه، د کلاخان کورنۍ هم د دوی کور ته ځانونه راورسول. کلاخان وویل اولادونه یې تېرې 12 ورځې په راڼه میدان تېرې کړي دي، خو د خدای فضل و چې راکټ یې په کور ونه لګېد. پرون شپه یې د بم 14 ضربې د دوی کور هم بې برخې نه و پرېښی. ګولۍ د دوی په سالونو لګېدلې وه، خو هغه ګړی دوی ټول د سیوري په خونه کې ناست ول. یوازې د کلاخان لاس لږ ټپي سوی و، هغه هم خښته پرې ولوېده. د دوی په راتګ ټول خوشحاله ول، خو تاکاوۍ په دوی تنګه کړه. وروسته له هغه به ملوک، هېواد او کلاخان په پخلنځي کې چې د سیوري خواته جوړه سوې وه او د توغندیو له مخې چپه وکښېناستل. ښځې او ماشومان په تاکاوۍ یا زیرزمینۍ کې اوسېدل. پخلی یې هم نارینه وکاوه. ښځو خو دا څو ورځې لمر په سترګو نه ولیدلی، خو ماشومانو به د دوی له منتونو سره سره کله کله راوتل. په انګړ کې به یې لوبې شروع کړې، خو هېواد به په زور بیرته تاکاوۍ ته کښته کړل. د دوی لیدنه به یوازې د ډوډۍ وړلو په وخت کې کېدله. کلاخان چې به ډوډۍ وړه نو دوی ته به یې ډاډ ورکاوه انشاءالله جنګ درېږي، ملګري ملتونه اوربند اعلانوي. د ګل مرجان کوچني زوی بهیر پوښتنه وکړه کاکا ملګري ملتونه ډېر زورور دي؟ هو بچو، که وغواړي جنګ په یوه ورځ کې دروي. د هغو زور په دوی رسیږي؟ هو. د بهیر پوښتنې نه تمامېدې. ملګري ملتونه څو کسه دي؟ هغه کسان نه دي، د دنیا له هېوادونو جوړ یو سازمان دی. بهیر په ناباورۍ وویل نو د یوه زور په تنظیم رسیږي؟ کلاخان به همداسې ووت. بهیر به نورو ته په ناهیلۍ وویل بیا به مکتب ته لاړ سو. ملګري ملتونه د کلاخان او ملوک لپاره پیغور ګرځېدلي ول. چې کله به تاکاوۍ ته ورغلل، ښځې او ماشومانو به بیا پوښتنې پیل کړې دا ملګري ملتونه پسې څه سول؟ اوسپنو ښځو هم د رهبرانو تر څنګ ملګرو ملتونو ته ښېرې کولې. خدای دې دا ملګري ملتونه ځواني مرګ کړي، دوی هم څه نه ورته وایي، دا څه حال دی؟ خو د ماشومانو او ښځو ښېراوې او سوې نارې به د ډزو په اوازو کې ورکې سوې. هغه ورځ جګړه تر پخوا هم سخته سوې وه، بس لکه سخته زلزله چې وي غرها و. دا نه معلومېده چې ګولۍ له کومې خوا ویشتل کېږي. له دوړو او لوګیو معلومېدل چې شاوخوا توغندي لګېږي. هسې د تلندې په څېر غرهار و چې دا سړی نسوای تشخیص کولی چې له کومې خوا راځي. د توغندیو یوه ګولۍ د کور په دیواله ولګېده. شاوخوا تور لوګی ونیو چې دوړې کښېناستې. ملوک او هېواد راووتل. لومړی څه یې چې ولیدل تلوسه وه چې د تاکاوۍ په دروازه کې په وینو کې پرته وه. ملوک د واره په غېږ کې راواخیستله. خوږې د توغندیو بله ګولۍ د انګړ په منځ کې ولګېده. هېواد له تلوسې سره یو ځای ځان تاکاوۍ ته واچوه. مخ او جامې یې په وینو سرې وې. شمروزې د سر وریښتان ښکول. ښځو او ماشومانو ژړل. تلوسه بې روحه د هېواد په غېږ کې پرته وه. کلاخان د تلوسې پښه او نس په ټیکري وتړل، خو وینې لا روانې وې. هېواد هماغسې تلوسه ښکلوله. کلاخان یې تر پښې بله څېره هم وتړله.
په ټنډه یې لاس کښېښود. دا نورو ته یې مخ ور واړوه. سا پکښې چلیږي که خدای کول جوړیږي. شمروزې تلوسه په غېږ کې واخیسته. تلوسې سترګې پرانیستې. لالا ټول خوشحاله سول. ژړا ودرېده. هېواد په غېږ کې واخیستله. تلوسې سترګې پټې کړې. ملک به یې خوله کې اوبه واچولې. تلوسې بیا سترګې پرانیستې. هېواد ته یې وکتل. لالا بیا نه درځمه. ما مه وهه. بیا نه درځمه. هېواد په ډک ستوني وویل. خوره کوي چې پورته راسي ظالمان دي داسې په راکټ ولي. او له دې سره په ژړا سو. په تاکوي کې د ناسو کسانو د ژړا آواز هم ورسره لوړ سو. اوس نو ملک او کلا خان هم خپلو سترګو ته دسمالونه نیولي ول، لکه چې ټول پوه سوي وو چې د تلوسې وروستی سلګۍ دي. تاکوي چیغو او ژړاو په سر واخیسته. ټول د تلوسې د بېسا جسد په شاوخوا راټول سول. په هغه شپه هیچا ډوډۍ ونه خوړله. ماشومان هم لا وختي بیده سول. اوس نو دلته الوتکو او توپونو له غرهار سره ټول عادي سوي بل. 2 شپې همداسې تېرې سوې. د 3مې شپې په سپېده چاود یې د انګړ په کونج کې ځمکه وخرله او مړی یې خاورو ته وسپاره. چې جنگي ډلې له کابل څخه د بهرانیانو د وتلو لپاره په یوه ورځ اوربند سره سلا سوي دي. دا ورځ د کابل په خلکو د اختر ورځ وه. د ښار په سړکونو به په کډو بار کراچۍ روانې وې. د کابل په وتلو لارو کې په کډو بار موټرونه کتار ول. تا به ویل چې ټول ښار کډه باره وي. لارې هم له ښځو او ماشومانو ډکې وې. ټول ښار په منډو و. د ټوپکوالو موټرونه هم په کلیو بار ول. معلومه نه وه چې له کومې راځي او چیرې ځي. د ښار په واټونو کې ولاړو وسلوالو کسانو هم بې برخې نه ول. دوی به چې په کډو کې کوم شی خوښ و د بیل او پیرودلو د سندونو د نه درلودلو په بهانه به یې له موټره او یا له کراچۍ نه راکوز کړل. ځکه خو په هره پوسته کې ډول ډول یخچالونه، تلویزیونونه، راډیو کسټونه او المارۍ لیدل کېدې چې له خلکو څخه ضبط سوي ول. په خوشحال مینه کې هم څوک نه و پاته. لا په سپېدو کډې بار سوي وې. ملک او کلا خان هم 2 کراچۍ کرایه کړې. خپل ضروري کالي یې پکښې بار کړل. ښه شېبه په حویلۍ کې د تلوسې قبر ته ودرېدل. کلا خان له دروازې څخه څو ځله راغږغ کړ. ژر راځئ، ژر راځئ، په دې خلکو باور مه کوئ، هسې نه چې بیا سره ښکر په ښکر سي. خو ملک او نورو ټولو د انګړ په کونج کې د خاورو د کوچنۍ غونډۍ شاوخوا چوپ ولاړ ول، لکه چې زړونه یې نه وو. ماشومه تلوسه یوازې پرېږدي. د وږمې په مخ اوښکې روانې وې، خو د ژړا غږ یې نه اورېدل کېده. شمروزه د قبر تر څنګ ناسته وه. بس هسې یې قبر ته کتل، لکه چې اوښکې وچې سوې وې. یا نه غواړي خپله ماشومه لور په خپل زړه کې د خواشینۍ له هغه سر طوفان نه خبره کړي چې د دې د زړه ستنې یې له بیخي ایستلې وې. کلا خان هم لکه چې په خپله مخکینۍ خبره پښیمانه وي د دروازې خواته غلی ودرېده. د کور مخې ته 2 کراچۍ بار ولاړې وې. سپین ږیري جوالي چې دا حالت ولید انګړ ته راننوت. د ملک تر څنګ ودرېده. له یوې اسویلي وروسته یې وویل: تاسې له دنیا نه خبره یاست. ته یو وار ووځه وګوره چې په ښار کې څه حال دی. بسته بسته کورنۍ تباه سوي. تاسې لا شکر نه کوئ. سپین ږیري هېواد ته مخ ور واړوه. پسې زیاته یې کړه: دا پرون یو نفر زما کراچۍ کرایه کړه. مور یې رنځوره به چې په کراچۍ کې امن ځای ته ورسوي، خو تر موږ د مخه راکټ کور ته ورسېده. ټوله کورنۍ تباه سوه. نور د وړلو لپاره څه نه و پاتې. سپین ږیري پرله پسې خبرې کولې: په اوربند مه غلطېږئ، اوربند خو انسانان کوي، هسې نه چې اوس یې بیا شروع کړي او خدای مکړه ټول دلته تباه سو. د سپین ږیري نصیحت په دوی اغېزه وکړه. یو یو د دروازې په لور روان سول. له حرکت سره سم د دوی ژړا هم پیل سوه. تر خیرخانې پورې ژړل. د سید الناصري د لیسې ټول ټولګي په مهاجرو ډک ول. د جدي د میاشتې وروستۍ شپې ورځې وې. ژمی و، خو واوره نه وه، لکه چې د سربو باران په واوره زورور سوی وي. واوره ونه ورېده. هغه ورځ هم لمرینه وه. لمر و، خو لمر داسې معلومېده لکه تر سهاره بل سوی څراغ چې تیلې په خلاصېدو وي. نه یې تودوخه لرله، نه یې رڼایي.
بس د کفن په شان سپینه رڼا وه. په هر ټولګي کې پنځو او په ځینو کې شپږو کورنیو اړولي ول. دوی د ښوونځي په دهلیز کې یو کونج ته پرده جوړه کړه او د پردې شاته دواړو کورنیو خپل راوړل سوي کالي هوار کړل. په لږ وخت کې د ښوونځي دهلیز هم ډک سو او نور د باندې په انګړ کې پاته سول. یو غمجن د بل غمجن په لیدو خوشحاله کیږي. دلته داسې خلک سره راغونډ سوي ول چې له هر یوه به دې پوښتنه کوله، غم لړلې خبرې یې به دې اورېدې. 2 زامن مې ورک سوي، ورور مې شهید سو، په کور مې راکټ ولګېد، بس او یوه لور مې ژوندي پاته سو. خاوند مې د جنګ په اوله ورځ له کوره وتلی، بیا نه دی راغلی. لور مې ورکه ده. همدا یوه ورځ وه چې باید ټول ضروري کارونه پکښې سوي وای. ملک او هېواد د کور د پاتې کالیو د راوړلو لپاره بیا خوشحال مینې ته روان سول. ملک په ټولو منلې وه چې امن سیمې ته د کور د لېږدولو په سبا به د خمارې د لیدو لپاره کلي ته ځي. له باغ بالا تیر سول. د اسمایي او دارلمانو غرونو یو بل د توپونو ډزې کولې، خو د ډزې داسې نه وې لکه چې جګړه وي. خلکو هسې ساتیری باله. اخر ټوپکوال چې دا 2 میاشتې یې له ماشې ګوتې نه وي ایستې کړې، نن له سهاره تر لوړ مازدیګره ارام ناست وای. ښاریان پوهېدل چې په جنګي ډلو به نن بې جګړې ورځ څومره سخته تېره سوې وي. نو یو نیم ډزو ښاریانو د جنګي ډلو طبیعي حق باله، خو د 2 غرونو دا جګړه ییزه لوبه سوکه په لویه جګړه بدله سوه. له غرونو د باندې پوستو او پټکونو هم ډزې پیل کړې. موټرونه، زیرې پوشونه او ټانګونه سرکونو ته راووتل او په رڼه میدان به جګړه پیل سوه. ملک او هېواد هم په لومړي سر کې خال ډزې ټوکې بللې. ډزونه اوس د دوی عادت ګرځېدلی دی، هسې ډزونه کوي. له بلې خوا یې لا نیمایي شیان په کور کې پاته ول. ملک زړه نازړه و، خو هېواد نه غوښتل چې تش لاس بیرته راوګرځي. په تېره چې د مور دا خبره یې ور یاده سوه چې د راتګ په وخت کې به یې په ژړا کې ورته ویل: زویه، د هغې خوا د خوږې د قبر خاورې هم در سره راوړې، که مې لږ زړه ترې صبر سو. اوس نو د تلوسې له قبر د خاورې راوړل د هېواد فرض ګرځېدلی و چې هرومرو یې باید راوړی وای. خوشحال مینه د جګړې ډګر ګرځېدلی و. خوشحال مینه پولیتخنیک او انټرکانټیننټل هوټل ویشتل. پولیتخنیک او غره هم خوشحال مینه تر اور لاندې نیولې وه. د پولیتخنیک خواته د سړک له سره ټانګونو هم خوشحال مینه په نښه کړې وه. له هرې خوا سرې مرمۍ بادېدې. د پولیتخنیک په دروازه کې ولاړ ټانګ د تاشه کې د سیلو خواته په سړک تېرېدونکي کسانو چې بلې خواته به یې منډې وهلې په نښه کړل. ملک او هېواد ولیدل چې په دې شیبه کې ټول په ځمکه ولوېدل. دوی هم د یوه دیوال شاته ودرېدل. یو سړی چې ماشوم یې په غېږ کې و د سړک له منځه راولاړ سو او د دیوال په لور یې منډه واخیسته، خو دا شکې د وړاندې تګ مجال ورنه کړ. ضربه ګولۍ یې مخې او شاته ولګېدې. سړی په ځمکه پرېوت. هېواد چیغه کړه: اخ، ولګېده! خو ژر معلومه سوه چې ژوندی دی، ځکه کله چې دا شکې د شاته کورونه په نښه کړل د سر راپورته کړ. اوس نو دوی ته نږدې ول، خو دوی نه سوی کولی ورسره مرسته وکړي. دې خوا راسه، په یو منډه ځان له ورسوه. خو د مرمیو په باران کې د دوی دا چیغې نه اورېدل کېدې. سړي شاوخوا وڅارله. ماشوم یې په غېږ کې سم کړ. د دوی په لوري یې منډه راواخیسته. لا څو ګامه نه وې وتلې چې ماشوم ترې ولوېد. د دا شکې د مرمیو ضربې یو مټ وړی و. ورسره سم له ټانګ نه هم لمبې پورته سوې. معلومه نه سوه چې له کومې خوا ولګېده. تر څنګ ولاړ زیرې پوش هم شاته وتښتېده. ماشوم په خاپوړو ځان راورساوه. مرمۍ هماغسې بادېدلې. هېواد د دوی په خوا ور منډه کړه. ماشوم د پلار په سینه سر ایښی و او په چیغو چیغو یې ژړل. هېواد سړي ته ونه کتل. په بیړه یې ماشوم راواخیست. دیواله ته لا نه ورسېدلی چې په دوړو او لوګیو کې پټ سو. چې لږ رڼا سوه. هېواد او ماشوم دواړه د سړک تر څنګ په ویاله کې پراته ول. ملک لاس ورکړ، خو هېواد نه سوی کولی په پښو ودرېږي. د توغندي پارچو یې دواړه پښې ټپي کړې وې. ملک لومړی ماشوم د دیوال خواته راورسوه، بیا یې هېواد په شا کړ او د دیوال تر څنګ یې کښېناوه. د ماشوم یو لاس نه و. ملک لومړی خپل څنګل چې وینې ترې بهېدې په خپل دستمال وتاړه. بیا یې د هېواد او ماشوم د ټپونو په تړلو پیل وکړ. جګړه په مخ روانه وه. د دې سیمه یوې بلې ډلې ونیوله. د جګړې لومړۍ کرښه لا د مخه ماته سوې وه.
یو پوځي موټر په بیړه د دوی خواته را روان و. د موټر مخې ته په شنه رخت لیکل سوي ول فتح الفتوح مبارکباد. چې د دوی ته راورسېده 2 کسه ترې راکوز سول. ملک یې مخ ته ورمنډه کړه. دا زخمیان مړه کېږي، د خدای لپاره شفاخانې ته یې ورسوئ. وسلوال چې په لنګې دریشي اغوستې وه، اوږدو څڼو یې نیمایي مخ پوښلی و، کښته پورته ورته وکتل. دا بل ته یې مخ ورواړوه. پخپله دی. دواړو سره وخندل. ملک د دوی په خبره پوه نه سو. څڼور ځوان مخابره چالانه کړه. الو خراسان درفشن اطمینان. مخابرې له بغش سره یو ځای غږ پورته سو. الو خون خراسان اورم. درفشن چیرته دی؟ له هغې خوا ځواب ورکړل سو. درفشن د دشمن اسیر دی. وایه څه وایه خراسان؟ مرکز ته ووایه 14 کسه اسیران، نه 14 کسه اسیران مې دا دې درولېږل. اطمینان. د دې سره د ملک لاسونه شاته وتړل. لوڅ موټر ته یې په ټیله پورته کړ. دواړه ټپیان یو بل موټر ته چې نوي راورسېده واچول. د موټر مخه په سړک پرتو مړو بنده کړې وه. د موټر څخه 3 کسه کوز ول. 2 مړي یې چې د سړک په منځ پراته ول د سړک غاړې ته کش کړل. یو بل چې شای ځان یې په مړینې اچولی و سر راجګ کړ. وسلوالو چې ولې ټپېدی 2 موټر ته یې واچوه. نور مړي چې د سړک په یوې خپلې خواته پراته ول هماغسې پرېښودل. شای ویلي چې مړي د خپل غم په خپله وخوري. عجیب ځای و، زندان نه و، خو کوټې داسې جوړې سوې وې لکه چې د یوې نړیوالې جګړې د اسیرانو لپاره زندان جوړ سوی وي. هیچا دا فکر نه سوی کولی چې په کابل کې د پولې چرخې او د مزنګ نه پرته داسې بل زندان هم وي. نږدې په ټولو کوټو کې د خښتو پر ځای ډبرې کارول سوې وې. کوټې د سرتیرو د کاغذونو په څېر لویې وې. د سړي له قد نه لوړې کوچنۍ کړکۍ پکښې پرې سوې وې چې کلکې فلزي پنجرې نوې پکښې لګېدلې وې. د انګړ دیوالونه هم په ډبرو جوړ سوي ول. ویل کېدل چې د دې ځای واکمن نور واړه زندانونه هم لري، خو دا زندان د هغو ښځو او نارینه‌وو زندان دی چې په جزاو محکوم سوي وي. د مخه به دلته یوازې هغه زندانیان راویستل کېدل چې د جزا د تطبیق وړ به وو، او زیاتره جزاګانې به د واکمن په مخ کې هم دلته تطبیق کېدلې. خو په وروستیو جګړو کې دغه نظم ګډوډ سوی و. اوس نو دلته هر ډول زندانیان راوستل سوي ول، ټول سره ګډ سوي ول. یوازې د ښځو نارینه‌وو کوټې بیلې وې. ملک یې هم په تړلو سترګو دلته راوستی. د سیلو خواته یې چې د سترګې پرې وتړلې بیا یې نه وې خلاصې کړې. دی نه پوهېدی چې چیرې دی. شپه یې د نورو زندانیانو په شان په ویښه تېره کړې وه. بېګا شپه تر نورو شپو آرامه و. پرله پسې جګړې نه وې، یوازې الوتکو کله کله بمباري کوله، او د شپې په پیل کې د غره هاخوا د خوشحالي هوایي ډزې سوې. نوره داسې جګړه نه وه چې د نورو شپو په څېر دي خلک خوب ته نه وای پرېښي. خو د دې د بېخوبي سبب د زندان په دې لویه کوټه کې د ځای نشتوالی و چې د پښې غځولو ځای پکښې کې نه و. که به څوک ویده هم سو بېرته به ژر راویښ سو. دا یوازینی ځای و چې خلک یې د جګړې په بندېدو خواشیني ول. یو تن چې سپینه جالۍ لرونکی خولۍ یې په سر به په خواشینۍ سره وویل: زوی مړ کې چې دا بیا څه بلا به وهل، دا جنګ یې ولې ودراوه؟ زه هم همدې ته چورت وړی یم چې دا ولې جګړه نه کوي. د کوټې په کونج کې یو بل سپین ږیري چې دوی ورته ډاکټر صاحب ویل، د دوی د ډاډ لپاره به ویل: چورت مه پې خرابوه، د دې خلکو بې له جنګه ګزاره نه کېږي، ځانونه به بل جنګ ته تیاروي. یو بل یې خبره تایید کړه: ډاکټر صاحب ښه وایې، اوس به ووینې چې بیا ورونه بل کړي. د څنګ سړي ته یې مخ ور واړوه: دغسې نه ده حاجي صاحب، زه وایم چې دې ملګرو ملتونو کوم موربند نه وي اعلان کړی. ډاکټر په بې اعتنایۍ سره وویل: هی سر دې سوی بوی یې نه دی درغلی. د ملګرو ملتونو کیسه مفته ده، دا په ملګرو ملتونو څه پوهېږي. ملک چې تر اوسه یې حیران دی یو بلې خولې ته کتل، په خبرو کې ځان ورګډ کړ چې جنګ نسته، شکر وباسئ، تاسې ولې پرې خفه یاست؟ دا خو ښه. یو بل یوه خبره پرې کړه: ځوانه ته له دنیا خبر نه یې. ملک په غوسه سو: له دنیا تاسې خبر یاست چې په تیاره کوټه کې پراته یاست؟ ټول کابل په اور کې سوځي، ټول خلک تباه سول، څوک د ساه ایستلو توان نه لري. سترګې له اوښکو راډکې سوې. خدایه زه چې زما د خور به اوس څه حال وي. مشر زوی یې وویشتل سو، خدای خبر اوس به مړ وي که ژوندی. دوی په مکتب کې پراته دي. یو بل بندي وویل: زموږ د هر یوه ډک کورونه پاته دي، د چا په کور راکټ ولګېده،
د چا نیمایي کورنۍ له منځه تللې، د چا ټول، او د ډېرو څخه خو هیڅوک خبر هم نه دي. د څنګ سړي ته یې مخ ور واړاوه. که څنګه انجینر صاحب همداسې نه ده؟ انجینر وویل موږ له خپلو کورونو او اولادونو لاس مینځلی دی. په دې جنګونو ولاکه یو هم روغ پاته وي. د ځان غم نیولي د ځان. ملک ورته وویل نو تر دې به نور څه در باندې راځي؟ بندیان یاست، یو نفر به راسي ټول به په ګولۍ وولي. یو بل چې د نورو په خلاف یې د هرې خبرې سره خندل، د ملک په اوږه لاس کښېښود. وروره اوس داسې وخت راغلی نو کومه ګولۍ راسي له تا چپه سي، ستا په ورور ولګېږي. داسې فکر وکړه چې په دیواله ولګېده. له دې سره یې په لوړ اواز وخندل. انجینر ملک ته ورنږدې سو، ورته یې وویل تا ویل چې په ګولۍ به مو وولي، که مو څوک په ګولۍ وولي جنت به وګټي. ملک وویل نو څه به وکړي؟ لومړی کس وویل زه چې درته وایم ته ناخبره یې نه منې. دلته چې جنګ نه وي هغه څه به ووینې چې نه دي وي لیدلي او نه دي اورېدلي وي. یو بل وویل د جنګ ګټه دا ده چې یو خوا دا سړي خواره پکښې اخته وي، موږ ته یې پام نه وي. بل خدای مهربانه دی، ګوندې یو بم را او راکټ په موږ ولګېږي یا دا ځای بلګرو پونیسي. ډاکټر وویل او زموږ د کورنیو د خدای مل سي، یا به له دې اوره وتلي وي یا به په دې اور کې سوځېدلي وي. د سپوږمۍ تر کلي